د وی سوات ګرانو کتونکو او اوریدونکو د نننی نوي تازه سره زم اسمت علي اخوند. اوریدونکو نن سوات کې په مانکیال بر سوات چې دی کوهستان سوات چې ورته مونږ وایو مانکیال اریانۍ کې په سیند له پاسه کوم زانګو چې خلک چې پې سیند نه پورې راپورې اوړي د هغې رسۍ شلېدلې ده او یو زنانه سره د خپلې یو کال د لور سره سیند ته ولوېدلې ده چې تر اوسه پورې مونده شوې نه ده او د لاش تلاش جاري دی. سوات کوهستان چې دی نو تیر د یو کال نه د سړک د وجې نه چې هغه سیلاب تباه کړی دی او داسې پلونه سیلاب تباه کړي دي، بیا دغه زانګوګانې چې دي ځای په ځای سیلابونه وړي دي، نو هغې خلکو عرضي طور ځان ته دغه د یو بل سره د رابطو ساتلو دپاره جوړ کړي دي. دې سره سوات کې ډېره زیاته ګرمي وه د 3-4 ورځې، نو نن چې دی د باران د وجې نه د ګرمۍ هغه زور کم شوی دی او موسم ورسره لږ خوشګوار شوی دی. سوات کې د ناروا او غیر اعلانیه لوډ شیډینګ د وجې خلک د ستونزو ښکار دی. یو طرف ته ګرمي او بل طرف ته په غنټو غنټو باندې د بجلۍ د بندېدو د وجې نه خلک پریشانه دي او د غم او د غصې اظهار کوي. د خلکو وینا ده چې محکمه واپډه غیر اعلانیه لوډ شیډینګ شروع کړی دی، د ورځې خو څه چې د شپې هم په غنټو غنټو باندې بجلۍ بندوي. هغوی خواست کړی دی محکمه واپډه ته چې د لوډ شیډینګ دورانیه دې کمه کړي او په خلکو باندې دې لږ رحم وکړي.